منځه مسائل بیا د منځه په مسایلو کې دا باب شروع شوی چې صفت صلاة النبي صلی الله علیه وسلم د رسول صلی الله علیه وسلم د منځه طریقه او باقي کې آخرنی حدیث چې کوم درس آخرنی درس کې بیانېدو هغه دا چې رسول صلی الله علیه وسلم په پیزارو کې مونځ کړی دی او که نه دا مسله تفصیلي بیان شوی اوس د هغې نه بعد حدیث راوړی دی د ابو قتاده الانصاري رضی الله عنه هغه وی ان رسول الله صلی الله علیه وسلم کان یصلي رسول صلی الله علیه وسلم چې به کله مونځ کوو کله ناکله نو کله ناکله به داسې کېدو مونځ به کوو نو هغې کې به کله ناکله داسې وشو چې وهو حامل امامة بنت زینب بنت رسول الله صلی الله علیه وسلم د ځان سره به په منځه کې امامه رضی الله عنها چې دا لور د زینب رضی الله عنها ده او هغه لور د رسول صلی الله علیه وسلم ده نو دا ماشومه به ځان سره منځه کې اوچته کړې وه ولی ابي العاص بن الربيع بن عبد شمس چې پلار د هغې ابو العاص دی ابن الربيع ابن عبد شمس فإذا سجد وضعها کله چې به سجدې لته نو دا ماشومه به کېنوله په ځمکه باندې وإذا قام حملها چې کله به ودرېدو بیا به یې راواغسته دا حدیث په صحیح بخاري صحیح مسلم کې دی په دې کې اصل کې دا حدیث دې مسلې دپاره راوړی چې منځه کې د بعضو حرکاتو ګنجایش دي منځه کې د بعضو حرکاتو ګنجایش هغه شتي هغې دپاره دا حدیث راوړی د حدیث کې چې دا کومه ماشومه ذکر د امامه دا د زینب رضی الله عنها لور ده او زینب د رسول صلی الله علیه وسلم مشره لور ده نو دا د رسول صلی الله علیه وسلم نوسی ده د لوري ده او د دې پلار چې دی ابوالعاص بن الربیع رضی الله عنه چې هغه بیا مسلمان شوی موږ په سیرت کې قصه ذکر کړې وه قیدیانو کې راوستی شوی او بیا زینب چې دی خپل امیل رالیږلی هغه امیل چې هغه د هغې ته د مور د طرف نه خدیجې د طرف نه میلاو شوی کیدای شي قصه ستاسو ذهن ته راځي نو دی بیا مسلمان شوی وروسته نو دا د دنې دا لور وه امامه رضی الله عنه او دا امامه بیا وروسته چې کله پیغله شو نو د علي بن ابي طالب رضی الله عنه سره یې واده کړه هغه ته واده شوی او چې کله علي رضی الله عنه شهید شو نو بیا د هغه نه بعد المغیره ابن نوفل ابن الحارث ابن عبدالمطلب هغه ته واده شوی او شریعت کې دا مسله نشته عربو کې خو د پخوانه نه وه اوس هم عرب په دې هکله ډېر ښه دي دا زموږ پښتنو کې دا مسله ده چې یو زنانه خاوند مړ شي کونډه شي یا طلاق ورته میلاو شي بس دا به ټول عمر به کور کې ناست او د دې بس بیا حق نشته د ژوند د تېرولو او که چېرته بالفرض دا ښځه وادم شي نو ټوله معاشره هغه دقه یو خبرو کې دې صبر نشو کولی دی ژوند نشو تېرولی دا پښتنه نه وه ګوره خبره د پښتو د غیر پښتو نه ده دا د دې حق ته شریعت دې له ورکړی دا سړی چې ښځه یې مړه شي یا ښځې له طلاق ورکړي بل واده نه کوي او خلک څه وایي خلک وایي ضرورت یې ووته وایي ضرورت یې ووته ښه مشر سړی به وي 50 نه اوبر وي هغه بل واده وکړي وایي ده ته ضرورت و نه نه وي په کار ولم وه ځکه چې بعض خدمت هغه دی چې صرف یې ښځه کولی شي دقه شان د ښځې مسله ده چې د دې ښځې بعض خدمتونه هغه د خاوند نه علاوه بل څوک نشي کولی خپل بچی هم نشي کولی نو دا د دې ښځې حق دی ښځې ته به په دې بد نه ګوري چې دا ولې واده شوه بس دا یې حق دی شریعت وله ورکړی او نه دا دلیل دی په دې چې دا په دې خاوند نه وه مینه دا په دې دلیل خو نه دی هغې ورسره مینه محبت کو خو چې اوس یو سړی قبر ته لاړ نو څه ورسره وکړي دا قبر نه راوباسي قبر نه راویستو خو هغې په لاس کې څه نشته
یو سړی په خپله ښځه ښه مین دی او ښځه مړه شوه، نو اوس د مینې ثابتولو دپاره به دی څه کوي چې دا باقي 20 کاله 30 کاله 10 کاله ژوند چې پاتې دا به دې ځکه شان ناسي چې زه دا ثابته کړم چې زه په دې ښځه مین وم. هغې سره د محبت و، اوس هغه مړه شوه یا یې طلاقه کړه، خبره ختمه شوه. اوس د دې ضرورت دی چې دی دا ژوند تیر کړي. ژوند خو به تیری که نه، او د ژوند د تیرولو اصول او قوانین او په طریقو کې یو دا ده او ضرورت یو دا دی د ژوند چې ښځه خاوند ته ضرورت لري او خاوند ښځې ته ضرورت لري. نو دا که تاسو د صحابه کرامو د دغه ته خیالي د سیرت ته، نو اکثر وایي دا زنانه ول هغه ته واده شي او بیا ترې مړ شو، بل ته واده شو، یا یې طلاقه کړه بل ته واده شو. دا عامه خبره، اوس هم په عربو کې دا خبره عام ده. ځکه د دوی بیا په کورونو کې چې دی نو ډېر عمر والا جنکې هغه نه پاتې کېږي، یا د دوی کونډې لږي، بل کس ته واده شي، که په اولنۍ نه په دویمه واده شي، په درېیمه واده شي، په څلورمه واده شي، ژوند خو روان وي که نه. زمونږ هغوی چې نه، نو اوس پېغله جنۍ ده خاوند سره یې کال 2 تېر شو او خاوند یې مړ شو. څومره ظلم دی چې دا یو خو جنۍ په خپله مرضۍ واده نه کوي، یعنې وایي چې بس ما دقه یو خاوند سره واده وکړو بل نه کوو. جدا خبره، موږ زور زبردستي خبره نه کوو، خو چې اوس دې مشرانو دا زور زبردستي راغستې او دا جنۍ 40 کاله نور د دې ژوند پاتې، داسې مثال وایي 40 کاله دا د دې حق نه محرومه کول، دا ظلم نه دی؟ ظلم دی که په دې خبره چې دا پښتو ده. نو دا بعضې خبرې موږ د ځان نه په پښتو کې نه ویستې دي، او که پښتو شیم نو موږ بار بار وایو چې ګوره هغه پښتو چې د شریعت خلاف وي موږ یې نه مانو، ګرانګارېږو پې. که څوک وایي چې زه د پښتو دا خبره نه منم جهنم ته به ځي، که الله ترې ناراضه کېږي، هېڅوک نه کېږي. غلطي ته به غلطه وایو، صحیح ته به صحیح وایو، که هغه د هر چا خلاف راشي. نو دا اوس ګوره د رسول الله وسلم نوسۍ اول علي رضی الله عنه ته واده شوه، هم مړ شو. چې مړ شو هغه واده شوه مغیره ابن نوفل ته. بله یو اهمه مسله دلته راله، ګوره د قرآن او حدیث چې بیانوي په دې کې ډېرې فایدې، او دا هم د بعضو پښتنو یو جهالت دی، اوس هم شته په بعضو کې الحمدلله، اگر که ډېر حده پورې ختم دی، چې د لور د بچي سره یا د خور د بچي سره ګرځېده را ګرځېده، غېږ کې اخیسته را اخیسته وي، دا د شرم خبره. اورېدلي مې که نه دي؟ لکه اوس به وایي ته سړي ته څه وایې، زه مخامخ سړي ته دا زما د لور بچی دی یا دا زما د خور بچی دی، ته به دې څه وایې؟ یا د اوښي سره ګرځېده چې لکه خاوند د خور دی، یا زوم سره کېناسته پاسېده، نو دا خبرې دي چې دا د شرم کارونه دي. نه دي کې هېڅ حرج نشته، کیسې دي. ولې موږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه زیات غیرتیان یو، او په دې کې کم غیرت مجروح کېږي. لکه اوس سړی ناسته ماشوم یې خوا ته راغی، اوس خو الحمدلله خلک ښه شوي دي، خو ګوره بیا هم ماته خبر د بعضو علاقو را رسېدلی چې اوس هم هلته دا طریقه کار شتي. تاسو اورېدلي مې چې بعضو کې دا جهالت دی چې د اوښي سره به په لاره نه ځي، د خور د بچی به ځان سره په لاره نه بوځي. نو اوس هم بعض علاقو والا دا خبرې کوي، اگر که ډېره حده پورې ختمه شوي. داسې جهالت دلته رسول صلی الله علیه وسلم د ځان سره کومه ماشومه نیولې ده؟ نه نوسۍ چې وایي نوسۍ خو د زوی لور هم کېدی شي، د لور لورې نیولې ده، د لور لورې رااخیستې ده. بله مسله دلته دا ده، ګوره د حدیث کې ما تاسو ته وایي ډېرې مسلې دي. ماشوم جومات ته راوستی شي، اگر که هغه جنۍ وي، خو د جنۍ دپاره دا چې یعنې هغه عمر ته نه یې رسېدلي چې د دې دپاره بیا کور کې ناسته پکار وي. که ته اوس دومره ماشومه چې غېږ کې اخیستی کېږي، خو وړه ده که نه. اوس دا بعض دلته د عربو کې بعضو کې دا مسلې شتي، دومره جنۍ جومات ته راولي چې هغه ښه د جسم نه ښه بلهایي پکار چې کور کې ناست دی، هغې ته ضرورت نشته جومات ته راولي. بل دا چې
هلکان که جومات ته راولي دې دپاره چې دوی د جومات سره عادت شي او په دوی باندې مونځ دلته فرض دی دا وایي چې ته لوی شي ته به دلته راځې نو جنۍ دپاره خو غوره مونځ هغه کور کې دی اوس هغه ماشومه تا راواغسته چې هېڅ خبره لکه اوس دا رسول وسلم ماشومه رااغستې ده اوس خبره نه خو چې جنۍ ښه بلها شي او مور پلار ته محسوسه شي چې د دې بهر ته وته مناسب نه دي کور نه بله ګوره لازم به دې ته انتظار نه کوو چې جنۍ پړده شي چې دا کله بالغه شي او پیغله شي د ماشوموالي نه سړی تربیت ورکوي لکه یو خو هغه عمر دی چې ماشوم پکې داسې خاص نه پوهېږي یو هغه عمر دی چې ماشوم په ښه بد پوه شي نو ته به د دې ځای نه تربیت شروع کړي اوس یو سړی ماشومې ته کور کې د دغه وخت نه و چې هغه په ښه بد پوه شو لکه 7 کالو شوه او دی ورته وایي چې نه بچیه ګوره دا قسمه کپړې دا تنګې لنډې دا نه دي جایز دا د غیرت خلاف دي دا د شریعت خلاف دي دا عمر دی چې ته دې ته اوس تربیت ورکړي نه وی بس ما وی زه اوس ورته څه نه وایم چې وروسته کله بیا دوی بالغان شي که هغه زوی دی که هلک ته بیا به یې پوه کړم بیا به یې ته پوه کړي او ځوانېږي سړی په څه شي چې په څه ژوند تېر کړی په هغه شي به ته ځوانېږي بیا به په هغې بوډا کېږي نو په هغې به مرې دا اکثر قاعده داسې ده وروسته به لکه اوس زما بچی په 10مه پورې سبق وایي زه ورته غږ غوږ نه کوم 10مه پورې چې هلک ورسېدو بس دی ده نه سړی جوړ شو د دې نه بعد به زه د ده څه تربیت وکړم بیا خو د مور پلار اکثر اوس هم نه راسي د تربیت عمر هغه دغه دی چې په ښه بد پوه شو په خبره پوهېږي اوس دې کې د تربیت ورکوه زوی تعالی دا خبره ښه ده نه لور ته به داسې نه کې ته به داسې کې دا خبرې د ماشوم په ذهن کې کښېني نو الحمدلله شریعت کې گنجایش د دې شته چې ماشومانان جومات ته راشي او خصوصا هلکان دا خو راوسته پکار دي خو ګوره هغه ماشوم به راولي چې هغه تنګول نه کوي یعنې دومره خبره باندې پوهوي چې او دا څه دی جومات دی بیا صحیح ده خو داسې چې اوس ته بلکل وړوکی ماشوم دې رااګستی دی او هغه په هېڅ نه پوهېږي او د تلاوت اورېدو سره هغه چغې کړي اقامت اورېدو سره هغه چغې کړي او بیا ټول جومات هغه مونځ خراب کړي دغه مناسب طریقه نه ده د دې نه بعد بیا ماشوم له پکار چې ته جومات ته راولې او دا راته ووایم ماشومانو ته په جومات کې بد مه ګورئ ما ورته به سبا نه وي همدوی به جومات ته راځي د یو نومې جومات کې داسې کیمرې لګولې یو ته ګوري بل ته ګوري صرف هغه ماشوم ته نه ګوري هغه چا چې راوستي هغه ته هم بد ګوري او که چېرته په مانځه کې ماشوم یو کړنګ داسې وکړو معمولي نو سلام ګرځېده او د جومات دغه 100-200 کسان به د ده پلار ته ګوري څه چلو شو ولې ماشوم نه دی ماشوم ورته بیا ولې وی دا لوی چې راشي دلته د جومات کې بعض لګیا ګرمي کوي او څوک لګیا ټوخي کوي او څوک لګیا خوځي را خوځي او څوک کته ګوري بره ګوري سره دی چې عاقل دی نو که ماشوم چېرته اخوا دېخوا شي دومره مه رټه چې د جومات نه زړه تور کړي هېڅ خبره نه ده د نه به غلطي کېږي ما او تا به ده سره ګزاره کوو ځکه چې دا را روان خلک دي د دې جومات ما او تا خو به نه یو خو دوی به جوماتونو ته راځي دلته غټه مسله دا شوه چې ماشوم په منځه کې په غېږ کې اخیستی شي اگر که هغه مونځ فرضي مونځ وي دلیل څه دی رسول وسلم کړی او زمونږ علاقو کې څوک نه کوي دلیل نه زمونږ مولیان کې زه اوس زمونږ مولیان یې نه مني نو بیا دلیل دی بس دا موږ ټوس دلیل میلاو شو بس خلک څه وایي یو ورځ یو کس په ما باندې رد کو ریګیا ما سره خبرې کولې مولانا غونته کې و مولانا نه خو مولانا غونته کې و یې خبرو نه داسې ښکارېدو ما ته ته څه وایي چې رسول وسلم څه کړي دي موږ به یې کوو تاسو چې دا الفاظ وایي چې موږ د پیغمبر په طریقه راولو چې هغه څه کړي موږ به یې کوو بس ستا مطلب څه دی خبرې وضاحت وکړه وایي چې هر څه کوي نو بیا خو رسول وسلم ماشوم په منځ کې اوچت کړی بیا هر منزله په ځان سره ماشوم وړي ته یې ولې نه کړې
اول خو ما هغه ته دا وویل ما ګوره ستا د دې خبرې نه دا ښکاري چې ستا دا کوشش دی چې خلک د پیغمبر د لارې نه وغواړي ځکه ته خلکو ته دا خبره خو وغواړي چې موږ د پیغمبر په طریقو عمل نشو کولی. دویمه خبره ما دا ده د پیغمبر صلی الله علیه وسلم تابعداري کول او د هغه په طریقه عمل کول چې کله موږ ووایو که نه نو دا واضحه ده چې په هغه څه کې د هغه تابعداري کول د هغه په طریقه عمل کول کومه مسلې چې د هغه دپاره او د امت دپاره دا خو هر مسلمان ته پته ده چې بعض خبرې د پیغمبر دپاره خاص دي هغه موږ نشو کولی. بعض عبادات پر رسول الله صلی الله علیه وسلم لازم وو بعض څه داسې وو چې زموږ دپاره حرام دي هغه دپاره حلال بعض څه داسې دي زموږ دپاره روا دي هغه دپاره نه وو پکار دا خو موږ ته پته ده. تابعداري چې کله موږ ووایو په هغه څه کې چې هغه او امت پکې یو شی دي. بله مسله دا ده دومره خو الله موږ له عقل لا کړی چې دا قسمه حدیثونه دا داسې تطبیق کېږي په دې اله عمل کېږي چې داسې حالات راشي په زور څوک دا حالات نه جوړوي. یعنی دلته راویم دا وایي چې رسول صلی الله علیه وسلم به کله داسې کول دا نه چې هر مانځه کې رسول صلی الله علیه وسلم سره امامه وه هر مانځه کې خو نه وه که نه بل دا چې رسول صلی الله علیه وسلم سفرونه کړي دي جهادونو له تللی دی نور یو ځای ته بل ځای تللی هر ځای کې اوس د ماشومه وه نه نو هغه ته ما دایمه موږ په دې عمل کوو نو څنګه پې عمل کې څنګه پې عمل کې ته خو هر مانځه له ځان سره ماشومه یا ماشوم نه راولې چې غېږ کې یې نیولی ما موږ پې عمل کوو چې کله داسې حالات جوړ شي که چېرته داسې وشوی چې ماشوم ځان سره راوستو او هغه ماشوم غېږې د غېږې د نیوو مناسب وي غېږ کې یې نیسو مانځه کې هېڅ پروا یې نه کوو ولې ځکه چې پیغمبر کړي نو چې څوک هم داسې قسمه اعتراضات کوي نو دی څه دی نه غواړي چې د هغه په طریقه د عمل وکړی شي او بله دا چې جاهل دی غټه مسله پکې څه ده چې جاهل دی. اوس دلته اصل کې دا حدیث دې دپاره راوړی چې مانځه کې فرض مانځه کې حرکت یا مانځه کې حرکت بعض حرکت هغه دی خوځېده هغه دي چې د هغې ګنجایش دي خو حرکت بیا دوه قسمه ګوره یو هغه حرکت دی چې هغې د دې مانځه سره تعلق دی اکه ډېر هم شي څه خبره نه ده یو هغه دی چې د مانځه نه بهر دی یعنې مانځه سره تعلق نشتی دا چې کله معمولي دې سره مونځ نه باطلېږي لکه یو حرکت خو به ته د مانځه دپاره کوې مثال څوک به ماله مثال راکولی شي دا خو مانځه کې صف خالي دی ته ولې مخکې ځي حرکت نه دی خو د دې مانځه دپاره دی او پتا لازم دی چې دا حرکت وکړي ځکه چې هلته صف جوړول لازم دی واجب دی چې نه جوړه ګناهګاري. یو حرکت هغه دی چې هغه د مانځه د جنس نه نه دی یعنې مونځ نه شمارلی کېږي لکه مثال کې کله سړی لاس وګرې ټوپۍ وخوځوله پټکۍ خوځې را خوځې لګیا دی دا حرکت چې معمولي په دې سره مونځ نه باطلېږي خو کله چې بې ضرورت نو دا مکروه دي یعنې دې کول نه دي پکار بې ضرورته چې ضرورت راغی بیا خو هېڅ خبره نه ده چې ضرورت راغی خو بیا هېڅ خبره نه خو مسله هلته ده چې کله ضرورت نه وي او یو سړی دا کار وکړي نو دا مکروه دي چې معمولي او چې ډېر شي مونځ سره باطلېږي. لکه اوس معمولي حرکت څه دی زه درته اوس وایم پیزار په مانځه کې ویسته حرکت نه دی رسول الله صلی الله علیه وسلم په مانځه کې پیزار لر کړی و که نه کله ورته پته ولګي دې کې څه دي ګندګي ده هېڅ خبره نه ده. دغه شان په مانځه کې چې تا باندې څوک سلام واچي هغه له جواب ورکول شته که نشته په څه په اشاره د لاس یا د ګوتې یا د سر دا هم حرکت دی حرکت نه دی حرکت دی خو د دې ګنجایش دی. دا شان یو سړی دی یخنۍ والی دی پوزې یې بهیږي
یا خراش کې مرۍ له راغی او هغه په ټیشو کې وتو کي یا په کپړه کې راټولې کي دې کې څه حرج نشته او بلکې دا خو حدیث کې راغلی چې سړی د منځه کې لاړې نه توکي کوي به څه رسول سلم طریقه وښو چې کپړه کې یا ټیشو کې څه شي کې او که ټیشو نه نن سبا ټیشو د کپړې به ځای استعمالي کپړه کې دې وتوکي او بس اوس یو پکې دا حرکت شو ماشوم چې سجدې نه راپاسې روایله سجدې ته تللی کښېنو دغه شان لکه اوس یو سړي پټکی په سر کړی دی یا پکول یې په سر کړی دی هغه چې سجدې راځي سجده صحیح نه لګي نو دی دا پټکی شاته کي یا یې روالي مخې ته یې کیږدي یا دا پکول شاته کي نو دا منزله څه نقصان نه ورکوي خو اوس دلته مسله دا ده زړه ته سوال دا راځي چې صحیح شو موږ خو په دې پوه شو چې کم حرکت د مانځه د جنس نه دی یو خو د مانځه د جنس سره مونځ دی هغه حرکت که ډېر ومي څه خبره نه ده خو یو هغه حرکت دی چې هغه د مانځه د جنس نه دی موږ وایو که دا لږي نو دې کې څه حرج نشتی خو سوال دا دی چې دا لږ او ډېر به څنګه پېژنو دا اهم سوال دی یعنی ما ته به څنګه پته لګي چې دا حرکت اوس ډېر دی او دا حرکت لږ دی ځکه چې هلته ډېر حرکت سره مونځ باطلېږي ته خو بیا په منځه کې نه شوې که نه چې یو سړی ډېر حرکت کې لګیا دی دی په منځه کې شو مونځ خو دا دی چې ته الله ته ودرېږې په عاجزۍ سره دلته خو دی ولاړ نه دی نو د لږ خو پکې ګنجایش دي په هغې آثار هم شتي په هغې مرفوع دلایل هم شتي خو دا لږ او ډېر به پېژنو څنګه بیا دې کې بعضو علماو خپله رایه ورکړې ده لکه یو قول پکې دا دی وایي لږ حرکت هغې ته وایي وګوته کېدی لږ حرکت هغې ته وایي چې په دومره وخت کې رکات نه کېږي او چې کله دومره وخت پکې ولګي چې رکات پکې کېږي یا رکوع پکې کېږي نو دا ډېر حرکت شو خو دې باندې دلیل نشته داسې بعضو علماو خپله رایې ذکر کړي بعض دا وایي چې کم کار په دوو لاسونو کېږي نو دا ډېر حرکت دی او چې په یو لاس کېږي دا لږ حرکت دی لکه اوس یو سړی پټکی اوچتې رالګوي یا څه شی تړلی بدن پورې هغه یې کولاو کو دا په یو لاسونو کېږي وایي دا لږ حرکت دی خو چې اوس یو سړی پټکی تړي د دوی په نسبت به دا صحیح ډېر دی که لږ دی ولې ډېر دی دوه لاسونه پکې استعمالېږي خباز دا وی دریم په دې کې رای دا ورکړې ده وی چې کتونکی پې ګمان وکړي چې دی خو په منځه کې نه دی نو دا ډېر دی لکه اوس یو سړی لګیا دی منځه کې دی خو په دې منځه کې څه کار شروع کړی څه حرکت یې راغستی بهر نه چې څوک راغی ویې لیدو نو د هغه په ډایرکټ دا ګمان دی چې دی په منځه کې نه دی نو دا ډېر حرکت دی او چې بهر نه څوک راشي د هغه پې دا ګمان نه راځي نو دی بیا د حرکت یې لږ دی لکه ورته د دروازه باندې راغلی د جومات په دروازه او یو سړی لګیا دی دا چل کوي ستا پې څه ګمان دی چې دی منځه نه بهر دی منځه کې دی نو دا حرکت څه شو دا لږ دی ته جومات ته رانوتې یو سړی دغسې کې شاته کېږي دی سپ نه او کله دې خوا کېږي او کله شاته کېږي او کله دې خوا کېږي او کله داسې ښیي ته او ګس ته او مخې قبلې ته ستا پې ګمان څه دی چېرې د سړی مانځه ته نه یې ننوتې وایي دا ډېر حرکت دی یو بله وجه یو بل فرق ذکر کوي علما او دا زما خو په خپل ځاني زړه په دې مطمئن دی او خبره داسې تحقیقي ښکاري هغه ده چې په دې کې ځان مه ستړی کوو چې لږ بسې او ډېر بسې دا خلک چې کم کار لږ ګڼي اگر لږ دی چې ډېر ګڼي هغه ډېر دی دا ښکلې خبره ده یعنې عام خلک څه ته وایي لکه وګوره ته منزل رالې منزل رالې او یو کس دې ولیدو چې هغه لګیا دی په منځه کې او په دې لاس باندې یو حرکت کوي یا قلم راغستی لیکل کوي او یا داسې بل څه حرکت کوي چې یاره خلک ډایرک کوي دا سړی دا خو منځه نه بهر دی
او دا ډیر حرکت دی نو بس دا ډیر حسابېږي چې خلک ورته لږ وایي هغه لږ حسابېږي. ولې موږ دا خبره دې ته مجبوره شو؟ ځکه چې هلته شریعت موږ ته په دې خبره څه دلیل نه دی ښوولی، هغه دا خبره تړلې نه ده، نو موږ یې څنګه بیا په یو دغه پورې وتړو؟ لکه ته جومات راننوتې یو سړی دې ولیدو چې هغه په دې دویم صف کې ولاړ دی، په دې دویم کې، او په دې اولني صف کې ځای خالي شو او هغه د دغه ځای نه مخې ته راغی، ته دې ته ډېر حرکت وی که لږ وی؟ وی ډېر، وی ډېر دی او جایز دی. چې دې ته ته ډېر وی نو چې دا لږ به ستا څنګه وي؟ چې 2 قدمونو اخیستو ته ته ډېر حرکت وی نو چې دا لږ به ته ګورې څه ته وی؟ د دغه ځای نه را دې خوا شو، څه خیال دی؟ لږ دی که ډېر دی؟ ډېر والا کوم ځای کې دی؟ بیا به کوم کس یو اواز راکوي ډېر دی. لږ به دې څه ته وایي؟ ګورې دا خو لږ حرکت دی، دغه ځای ته دی خو رالي، نو بس دا جایز دی. ښه ډېر لکه